د مشرانو د نورو د مشرانو د روایت کې راغلي چې نورو د مشرانو سره څنګه کې دي ستا د مشرانو سره کې ظالمانو د ویډیوګانو لپاره څه دي خلکو بعضو پکې څه چلو پښتنو د پښتنو کې سره ته کو یعنی د کور دننه ویډیوګانې کول کور کې دننه ویډیوګانې او زم چې دې حد پورې به خبره ورسي او کله رسېدلې نه د بعضو د دې ښځو ویډیوګانې به مو کې چې دا مې ښځه ناسته ده والعیاذ بالله کنه خیال مې څه دی که د حالات داسې رواني نو او کله شوي نه موږ ته خبر هم نه وي کله شوي نه وي صرف دې لپاره چې زما ویډیو ډېره وچلي ښه ستا ویډیو ډېره وچلېده صحیح شوه زه ستا ویډیو ډېره وچلېده او خلکو سمه وکته او په لکو خلکو وکته په ملیونونو خلکو وکته صحیح شو ډېره ښه خبره ده تا ته پیسې میلاو شوې تا ته دا پته شتي څومره خلکو چې وکته دومره تا سره حساب کتاب سخت شو که نه دې ته سوچ نشته زه چې دا وایم چې زما دا بیان ډېر خلک واوري دا د هر عالم داعي دا جذبوي ولې چې څومره خلک اوري دومره اجر میلاویږي دقه شان چې څومره ناروا څه نشر کوې او خلکو ته رسي نو ته ښه برابرې د دې خلکو سره په ګناه کې ښه شریک یې دې خلکو سره په ګناه کې دې ته مه خوشحالېږئ چې دا 1 ملیون خلکو وکتو 2 ملیونه خلکو وکتو ته دې ته وګورې چې د قیامت په ورځ به کې د دې سره څه د دې به ته څه جواب ورکړې چې کله قیامت په ورځ الله ته ودرې او د دې لکو خلکو دا بوج په تا باندې پروت وي څه به کوې بیا دې سره خبره مې دې پورې راواغسته چې پیغمبر وایي مسلمان به د سختې په ځي کې نه پرېږدي نو چې د سختې په ځي کوله ویډیو کوي چې فیسبوک ډېر وچلي او غریب به نایسي دی به له ټوټل 2000 روپۍ ورکوي یا 1000 روپۍ یا 1500 یا د وړو دومره بوجۍ به حتی خپله قصه بیان کړه او دا څنګه او دا کله مړه لرکه ده دا څنګه او دا کله راوړي دي څه دي څه ورکوي 1 کروڑ روپۍ وله ورکوي کور وله جوړی بل ورکوي 1 لاک روپۍ 50,000 ورکوي وایي دې نه بغیر نه کېږي او خلک لیده غواړي که بالفرض خلک که دا لیدم غواړي هغوی ته ته به بله طریقه هم څه خبره ښوی شي څه ثبوت ورته ښوی شي یو سړی د ویډیوګانو دپاره مخې ته کېنول او بیا د هغه ښځه او بیا بچي او بیا جنکۍ د الله نه یره پکار ده د الله نه یره پکار ده د دې سوچ صرف نه یې پکار چې زما چینل به چلېږي او که نه به چې په تندر دې ولګي دا چینل ورې د اوسه پورې خلکو چینل یې چلولي زموږ د دې مشرانو کوم چینل و زموږ د دې مشرانو سره چینل و ټیک ټاک و یوټیوب فیسبوک څه و ښه ښکلی ژوند و ښه د حیا او د عزت ژوند یې تېره ښه مسلمانان څه چل او څوک پکې د لوږې نه مړلی بلکې تا نه ښکلی خوړه په خپل ملک کې ناست ښه د بچو په خوا کې ناست و ښه هلته ژوند تېره و ښه حیا عزت کې رزق ورته میلاوېد و بغیر د دې چینلو مینلو حیران بشي والله یو مسلمان به اکسیډنټ شوی کلمې به یې راوتي په بد حال به په روډ کې پروت دی دی به ته ویډیو کوي نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې